السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ په یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون نه وروسته د ناول له درېیمې برخې سره حاضر شوم. په دې هیله یم چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: للمه لا په کوټه کې ډېره بېشیمي په همدې فکرونو کې وه چې مشر ورور یې په ډېره قهر کوټې ته ورننوت. د ورور له سترګو یې سم اور ورېده. قهر او غوسه یې له څېرې ورایه ښکارېده. د للمې پر زړه او بدن داسې سستي راغله چې پر ځمکې ولوېده. ورور یې په ډېره قهرجنه لهجه وویل: نوې برخه: ته په ما خلک وژنې؟ ستا مطلب څه دی؟ دا کارونه د څه لپاره کوې؟ د للمې خولې ته له ډېرې وېرې قلف ولوېد. شونډې دواړه یو د بل پسې تړلې پاتې شوې. سترګې یې پر ځمکه کې ګنډلې او سر یې ځوړند نیولی و. ورور یې د هغې مخ ته یوه کوتۍ ور ګوزاره کړه. د کوتۍ په لیدو د للمې حالت بدلون وکړ. دواړه له خپله ځایه راپورته شول. د ورور غږ یې بیا پورته شو: یو خو لوس مغز یا ورازي، بل دا ډول سینګار هم کوي. له دې وروسته دې دا ډولونه ونه ګورم. ما له خلکو سره په جنجال کې ماخته کوه. ورور یې ډېر په قهر له کوټې ووت. للمې هم یوه اوږده ساه واخیستله، خو د چا لاس ته به د للمې لپاره د اصغر د مینې لیک ورغلی وي. په بله کوټه کې ټول د سهار په چای څښلو بوخت وو. للمه هم پښه نیولې د کوټې په دروازه کې ودرېده. هر یو یې د خپل نظر او فکر نه تېر کړ، مګر ټول په عادي حالت کې وه او په ورین تندي د چای په څښلو بوخت وه. للمې ناڅاپه د خځلو کراچۍ ته وکتل چې کوچني ورور یې په انګړ کې د دروازې په لور روانه کړې وه. للمې انګړ په خپلو اوږدو او ګړندیو قدمونو رالنډ کړ او تر کراچۍ ځان ورساوه. د کراچۍ ټوله خځله بیرته چپه کړه. په لړزان د لاسونو یې خځله یوه او بلې خوا ته وشیندله. مور او ورور یې په حیرانۍ وکتل چې په خځله کې اوس نو څه کوي. له لږې شېبې وروسته د للمې سترګې په یوه کاغذ ولګېدې. په لیدو یې په وجود کې وینې حرکت او جریان پیدا کړ. ژر یې راواخیست او په خټو ککړ یې چپ کړ. مور یې په حیرانۍ ترې وپوښتل: دا نو د څه شي کاغذ دی چې داسې مردارۍ کې دې چپ کړ؟ للمه لږه ووېرېده، خو د ښوونځي د مهالوېش په پلمه یې ترې ځان خلاص کړ. اصغر د تل په څېر په ډېرې بېقرارۍ د للمې په انتظار ولاړ و، خو د للمې د ښوونځي جامې په خځلو باندې داسې ککړې او بویناکې شوې چې هغه یې د ښوونځي له تګ نه پاتې کړه. د دروازې په پرانیستو د اصغر د زړه خوښي هم پرانیستل شوې، خو دا خوښي ډېرې لږې وې. نجونې ټولې په خپل مخ روانې شوې، خو اصغر لا هم د للمې انتظار کاوه. تر دې چې ټولې نجونې پناه شوې، وخت هم په تېرېدو و او د اصغر د پوهنتون وخت هم په انتظار ایستلو خلاص شو. او همداسې ټوله ورځ پې ګډه وډه تېره شوه. اول ځل و چې اصغر داسې حالت درلود. خپله غوسه یې نشوی کنټرولولی. د هر چا خبره پرې بده لګېده. په هر ځای کې له خولې سړه اسویلي وتل. للمې خپل پلار ته د سهار اودس لپاره د تناره نه په ترموز کې سرې اوبه راواخیستلې. همدا چې د تناره په چوتره کېناست او تنور ته یې لاس ور ټیټ کړ، نو د للمې غوږ ته یو ډول غږ راغی.
د للمې پر وجود سخته ویره خپره شوه. ژر یې خپل شاوخوا ته وکتل. په انګړ کې تر ګڼو ونو سترګې تېرې کړې خو څه یې په نظر رانغلل. په دویم ځل یې بیا غږ وشو خو د دریم ځل د غږ په اورېدو للمې له لاسه ترموز ولوېد او له چوترې ځان لاندې ګوزار کړ. مګر دا ځل بیا هماغه غږ په پوره او لږ څه لوړ واورېدل شو. د 14مې سپوږمۍ هم په هر لور رڼا خپره کړې وه. للمې پر ځمکه باندې د دیوال لوېدلي چاپ او یا هم سیوري ته وکتل چې دیوال پر سر د انسان سیوری هم موجود و. للمې په ویرجنو سترګو مخ ورواړوه. بیا یې په خپلو ګوتو سترګې کلکې وموښلې او ډېرې ویرې د زړه درزا دومره لوړه کړه چې تر څنګ یې دویم کس وین واورېدل کېده. بیا یې په تروره نظر د انګړ او کوټو په لور وکتل. ژر یې د تنور د چوترې پر سر چوکۍ کېښودله او دیوال ته ورنیغه شوله. له ویرې او ستړیا یې ژبه بنده کېدله. په وچ خلق یې وویل: دا په تا څه شوي؟ ته څه کوې؟ لیونی شوی یې؟ که د دلته څوک وویني قیامت به جوړ شي. اصغر ژر د هغې په دواړو وږو لاسونه کېښودل او په غلي غږ یې وویل: زړګیه ارامه اوسه، په دې توره شپه کې څوک د باندې څه کوي؟ یوازې زما په شان د دیدن لیوني ګرځېدای شي. تا ته د نورو قیامت ښکاري، مګر دا چې زما په زړه کې کوم قیامت جوړ، دا درته نه ښکاري. د للمې په ګلورینو سرو شونډو نازکه او د مینې ډکه موسکا راغله او په مسخرې یې اصغر ته وویل: توبه خدایه، قیامت او هغه هم په زړه کې. خو د څه لپاره؟ اصغر د هغې غټو او مینه ناکو سترګو ته وکتل او په یو سر یې وویل: الله ما دې خپل ملنګ هم جوړ کړ او اوس په دې خوارکي ملنګ مسخرې هم کوې. للمې زما پر زړه دا قیامت ستا مینې او ستا د ښکلي سپوږمیز رخسار جوړ کړی. په دې پوه شو چې زما زړه څومره تا پسې تړل شوی. پرته ستا له لیدو په ما ټوله ورځ قیامت جوړ وي او د هر څه مې په خپل اختیار کې هم نه دي. اول ځل دی چې دا ډول حالت تجربه کوم. د اصغر دې خبرو د للمې د اننګو سرخي او د زړه درزا نوره هم زیاته کړه. له حافظې ټولې جملې وتښتولې. د اصغر د خبرو په مقابل کې خولې ته الفاظ نه جوړېده. بې اختیاره یې له خولې په تروري او غرڅنۍ موسکا سره وویل: او رښتیا تا زما نوم د کوم ځای نه یاد کړ؟ اصغر موسک شو. دا چې زما په زړه کې د ستنې درولې او ځان ته دې پکې کور جوړ کړي، نو نوم به دې څنګه نه یادوم؟ دا خو اسانه کار و. ستا واړه ورور ته مې یو دانه آیسکریم واخیست او هغه هم ستا نوم راته وویل. بس همدومره ساده. خو للمې ته زما یا هم زموږ د مینې په اړه بیا هم د خپل زړه خبرې دې نه کوي. ووایه که نه، تا په زړه کې هم څه شته؟ للمې په ډېرې مشکلې سره خپل د مینې عجیبه او غریب احساسات کنټرول کړل او په بې قرارۍ ځان خبرو کولو ته چمتو کړ. داسې لکه په مقابل کې چې انسان نه بلکې یو آسماني موجود وي. خپلې نازکې شونډې وخوځېدې، په خوله کې غاښونه لکه د سپینو ملغلرو په شان وپړقېدل. لیونیه، کله چې دوه زړونه سره یو وي نو هلته په ژبه باندې الفاظو راوستلو ته ضرورت نه وي او نه هم د خولې خبرې کومه معنا لري، بلکې زړه د زړه په ژبه او خبرو پوهیږي. اصغر ډېر د هغې له خبرو د تاثیر لاندې راغی او ویې ویل:
دا خو منم ځکه تا ما ته په خوله نه دی ویلي چې مینه راسره لري، خو زړه مې ستا د زړه په خبره او حالت پوهه دی. غواړم ستا له خوږې ژبې واورم. لال مې د حیا نه سترګې ټیټې کړې. لیونیه د هماغې اولې ورځې نه مې چې لیدلی نو زما زړه دې رانه پټ کړی. هره شپه زه ستا د غاړې له رومال سره ویده کېږم. د هغه رومال نه ستا د وجود خوشبویي ما ته سکون راکوي. زړه مې خوشحالوي. په لیک کې ستا د مینې جملو زما په فکر کې ثبت کړي دي. د لال مې خبرې تا زغره غوږو ته لکه د رباب له غږه په شان خوږې لګېدې چې د هغه غوږونو ته یې د مینې ډکې انګازې جوړولې. خپلې سترګې د یوې ثانیې لپاره هم د هغې له سپوږمیز مخ نه شوی اړولی او د خدای جوړښت او د هغه د قدرت نښو ته همداسې حق حیران پاتې و. بیا یې ناڅاپه له خولې ووتل: لال مې ته ما سره واده کوې؟ ووایه ټول عمر دې له ما سره تېروې، ما د خپل د ژوند د ملګري په توګه قبلوې. د لال مې له خولې نه هم بې اختیاره ووتل: هو. د هو سره یې سترګې سریاب اوښلنې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل: آیا دا شړۍ به له دې شال سره پیوند وخوري؟ زما او ستا ژوند ډېر توپیر کوي. داسې یوه معجزه به هم وشي. اصغر ژر د هغې اوښکې ور وچې کړې او د هغې له مخ نه یې تور پیکی واړوه. لال مې لیونۍ ته سره له اوسه ژاړې. په دنیا کې هیڅ کار هم ناممکنه نه دی. کافر دی چې زما د مینې په لورې ګام کېښود او زما لاس دې ونیو. نو زه هم دا وعده در سره کوم چې دا لاس به هیڅ کله هم خوش نه کړم. زړګی مینه کول د خدای له طرفه یو رالېږل شوې ډالۍ وي، ځکه نه هر څوک مین کیدی شي او نه هم هر زړه رښتینې مینه پیدا کوی شي. خدای پاک د دې مقدس او پاکې ډالۍ لپاره زما او ستا زړونه غوره کړي. هر څه د خدای له لورې کیږي. زه او ته به هم د هماغې خدای په مرسته چې زموږ د زړونو تړون یې کړی، زموږ د ټول ژوند د یو ځای تیرولو تړون هم وغواړو، ځکه خدای ډېر مهربانه دی. د لال مې په زړه کې ویره وه چې د خدای مه کړه څوک رانه شي. هره لحظه به یې د انګړ په لور کتل. اصغر هم ترې خدای پاماني وکړه او دواړه لاړل. دا به له بېلتون وروسته د ناول درېیمه برخه. ګرانو اورېدونکو انشاءالله نوره هڅه کوم چې هره شپه یې نشر کړم، خو په کمه اندازه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.